مخکې تاسو ته ما دا خبره کړې وه د سواد په مدرسه کې چې کومه مسله راغلې وه نو ما تاسو ته وی چې ګوره هغه قاتلان چې دي هغه کاریان هغې خو ګرفتار کړي دي که نه خو د هغې دپاره چا اواز اوچت کړه چې د دې هغه کاروایي کوم ځای ته ورسېده هغې سره څه وشو که ونه شو اوس په جیل کې دي که نه دي پرېښي دي که نشته او هغه مسله چې د کوم ځای نه راوچته شوې وه نو په هغې باندې د باقاعده د خلک چې اوس څومره د چا پې مزاحیه ویډیوګانې جوړې کړې وې چا څه کړي چا څه کړي نو دکه شان چې چا ویډیوګانې هغه وخت سره جوړې کړې وې نو چونکې هغه نقصان دین ته مدرسې ته او هغې کې دا نه و هغه ټایم کې علماو دا نه کتل چې یاره د دې عالم تعلق چې کوم دی دا جماعت اسلامی سره دی که دا مدرسه چې کومه ده دا د اشاعت والا ده او که دا اهل سنت والجماعت والا دي دا دیوبندیان دي دا اهل حدیث دي دا چې دي نو بریلیان دي دا یې پکې نه دي کتلې نه پکې جماعت اسلامي کتلې د ټولو مدارسو د ټولو علماو دفاع یې کړې وه نو هغه کم ما ته دلته کې غالبا یو طالب علم راته وویل چې کومه ویډیو هغې بیا هغه غونډ خلک را یوځای شو غونډ مکتب فکر څومره چې وو چې دا خو د ټولو مدارسو د ټولو دیندار طبقې په دې کې بېعزتي شوې ده نو هغه کسان چې کوم غالبا هغه هم بونیر والو د هغې چې خپله ویډیو کړې وه د مدرسو خلاف او د کاریانو خلاف او غالبا نوم یې مولوي ظالم کاري نوم یې ښیو نو هغې بیا هغه خپله ویډیو چې وا د دغه د وجې نه باقاعده هغې وویل چې یاره بس مونږ معذرت غواړو دا مونږ ډیلیټ کوو او مونږ ډیلیټ کړه نو ما ته دلته طالب علم وي چې هغه کومه مسله چې کله اوس د خلکو نه هم لږه ایره شوه او لږه سړه شوه نو بیا هغه ویډیو چې دوباره اپلوډ کړې ده نو زه بیا د پیره د خلکو ته وایم چې څنګه ټولو مسلمانانو د هغې دپاره آواز اوچت کړو او ګوره ما تاسو ته څو پیرې وویې چې دا چېرته 1% 2% داسې وشي او بل د تاسو دا چې هغه چې دومره د هغه ویډیو د دوباره اپلوډ کړه نو په دونه وخت کې تاسو انصاف وکړئ په دونه وخت کې چې هغه قاتل یې ګیر کړی دی نو دا بونیر والا کسان چې دي د هغه قاتل د دغه دپاره آواز اوچت کړه چې ده ته سزا میلو شي کلی عام دی ورته میلو شي چېرته په چوک کې دی ولا سزا ورکړي شي ده ته د باقاعده د 500 اډر وشي د هغه کیس تپوس کړی دی چې هغه کیس کم ځای ته ورسېده یا هغه کیس کم ځای کې روان دی او د هغه کسانو څو شوه یا رها شوي هم دي چاته پته ده او که نه اوس هم ګرفتار دي نو دغه معلومات څوک نه کوي خو چې ده ته کومه دنیاوي پیدا وه او خلک چې کم دی په کومو باندې هغه د مدرسو خلاف کومه پروپاګانډه شروع په هغې کې هغه خپل حصه بیا واچوله نو د الله بنده تاسو بیا هغه کم کار چې مخکې کړو دوباره مو کوو نو دې نه څه مطلب شو که تا معذرت کړو نو ستا هغه معذرت نه څه مطلب شو نو ته ګوره کم از کم چې دا کې نو کم از کم ته خو د هغه چا چې دا غلطي کړې وه نو هغه کسان خو معلوم هم دي که نه او هغه ګرفتار شوي هم دي او ته ستا اواز هم په ټوله دنیا کې خلک اوري نو ته د هغه خلاف خو هم څه وکړه که نه د هغه خلاف اواز اوچت کړه چې هغه ته کلی عام سزا میلو شي که نه نو د هغه خلاف هم اواز نه اوچتی او خپل زوړ کار چې کوم کړو په کومې معذرت کړو هغه دوباره وکړو نو مونږ بیا د مسلمانانو ته یو پیره بیا درخواست کوو چې د دې خلاف بیا اواز اوچت کړي او دوی دغه څیز چې کوم دی دا مکمل ختم کړي دا به سروزو دپاره غیبېږي چې زموږ د مسلمانانو د مخې نه هغه څیزه خوا کېږي یا د دې نه هېرېږي دی بیا میډیا ته راولي نو زه بیا ټولو ته یو پیره درخواست کوم مسلمانان چې څومره هغه ټایم په اتفاق سره آواز اوچت کړو نو یو پیره بیا دغه منیر والا کسان دي هر څوک دي باره کې آواز اوچت کړي چې دا څیز دی بیا د میډیا نه ختم کړي